او بلیغ ژبې څښتن د زړه راښکونکي غږ څښتن جناب عالي قدر شیخ القرآن والحدیث نابغه عصر شیخ صاحب عبدالحمید حماسي ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې سټیج ته تشریف راوړي او په خپلې علمي او ارزښتناکې وینا سره زموږ نننۍ جلسه لا پرتمینه کړي. جناب عالي قدر شیخ صاحب عبدالحمید حماسي. تکبیر تکبیر تکبیر. علماء الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. الحديث. اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول علماء په اجازه باندې او ټول استادان ان شاء الله د استادانو په مرتبه منم، خصوصا چې دوه می حقيقي استادان دي او دواړه می ترونه دي، دوی په اجازه باندې یو څو لاندې خبرې کوم. او جناب شیخ صاحب عبدالجبار و مفتی صاحب نصیر احمد او د دې کلي ولس چې دغه دینی خدمت کړي، الله پاک دې دا ورته قبول کړي، الله دې ذخیره د آخرت جوړ کړي. مخکې مولوي صاحب محترم ډېر ښې خبرې وکړې. موږ علما څه مشکل لرو، خیر د خوابدي کېږو بناول به ځان ښیم بیا به نورم ښیو. موږ یو طرف ته ډېره توجه کړې ده، وابیان دي وابیان دي وابیان دي، بل طرف ته د بریلویت مسئله د مونږ ورته فکر بیخي دا نه چې دا بریلویت هم یو چی شی ده که نه. د مونږ ناري وهو دیوبندیان وي، د دیوبند علماو چې لوی خنډ په هغه زمانه کې بریلویت واقع سوی، څوک هم نه ده واقع سوی. دغه مسئله باندې یو څو خیر د مسئله نه کوم، صرف ورته اشارې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. کم شی چې د موږ دین کې نه څوک را پیدا کوي هغه مردود ده، هغه ناروا ده. څومره وخت مخکې چا راته ویلې د ما خپله د عادت ته ډېر مخکې مې نه و عادت، خو اوس مې عادت ته شمله داسې اچوم. یو چا راته وویلي یو مولي صاحب شیخ د په مرتبه باندې ولایت دې نه یادوم څوک خوابدي نشي، زه نه یم تر خوابدی، علمي مرتبه کمزورې ده. وی څوک چې شمله داسې د ستوني نه تاووي، زه یې نه وم ښودلی، دی هغه وطن کې یو بل ملا ښودلی، اصل یې هغه ښودلی. وی څوک چې شمله د ستوني نه تاووي وي دا مرتد ده. قسم ده که په بل لفظ باندې ویلي ول. هغه مولي صاحب بیا ما سره ولیدل، ما ته یې ویلې وی دومره خوشحاله یم چې د تا شمله مې ولیدل او ته یې داسې اړوې. وی ما زه ملایانو نه په تنګ وم خپل ولایت کې. وی قسم ده په تقریر کې داسې ویلې چې څوک ستوني نه شمله تاوي وي دا مرتد. علمي تحقیق کمزوری ده، علما ناست دي، علامه خودی خبر نه دی. ما مخکې ویلې خیر د بې ادب انسان نه یم، خو یو شي باندې مې خوا بدېږي. شیخ الحدیث ته چې کښېني کشف الباري روانه او پښې ورته خلاصې کوه، سبا ته پرې باندې وایه. څوک خپله مطالعه نه کوي. مولي صاحب چې ترمیزي وایي او درس ترمیزي راواخله، هغې چې څه لیکلي همدا یې وایي. دا سیوطي چې دا په سوونو کتابونه جوړ کړي دي او ابن حجر جوړ کړي او علیقاري جوړ کړي، دا به د چا پلار ګوري، دا د څه لپاره جوړ دي؟ دا ټول علوم بیا په کشف الباري او په درس ترمیزي کې دي. علامه ابن الهمام چې موږ د عقیدې کتاب د المصایره فی العقائد المنجیه فی الاخره دغه کتاب کې لیکلي وی چا که پړګۍ محنکه وهلې وه، داسې شمله تاو کړې وه، چا ویلې چې دا یې څه بد کړي دي، دا سړی کافر ده. قسم په الله دا ابن الهمام په مسایري کې ذکر کړي دي. نو ما ویلې زه نه پوهېږم چې اوس د ابن الهمام فتوا باندې هغه مولا پسې اوس زه د فتوا د کفر صادره کړم که څه شی وکړي. علي ابن سلطان محمد القاري الهروي هغه په شرح د الفاظ د کفر کې علماو سره دا دواړه کتابونه ډېر په اسانه پیدا کېږي، خو مسئله هلته پیدا کېږي چې کتاب د ابتدا نه شروع کې ګوري انتها ته ورسېږي، بیا تا ته
تحقیق معلومیږي دا دواړه کتابونه ما ټول کتلي دي دغه په شرح د الفاظ الکفر د علي قاري صاحب کې نسته عین دغسې مسئله ده که چا پډګۍ محنکه وهلې وه حنکو پکې او بیا د پډګۍ چا ویلي چې دا څه بدښکاري کې دا څه بلا یې ځان نه جوړ کړی وي دی کافر کېږي ځکه وایي تحنیک فی العمامه سنت ده وي د سنتو پسې استهزاء او بیا جهل په دارالاسلام کې عذر نه ده نو که زه اوس راجد سم د هغې عالم په فتوا باندې په ضد باندې فتوا صادره کړم زه کله ښکارېږم بده ده صرف یو علمي تحقیق کوم چې خیر د علماو دا سنت ده دلته علما ناست دي سیرو د رسول الله کې چې کوم کتاب هم جوړ ده خامخا د پډګۍ دپاره ما سره 6 کتابونه په عمامې کې جوړ دنیا کې چې کوم کتابونه پډګۍ کې جوړ دي 6 کتابونه د ما سره شته دې کې 3 دانې 4 دانې مخطوطات دي یعنی مخطوطات کتابونه دي لا مطبوع نه دي په هغې کې یو فصل علامه ابن حجر هیتمي عبدالرؤوف مناوي هغې دپاره علي قاري صاحب خپله مقالة العذبه في العمامة والعذبه هلته د تحنیک دپاره باب سبل الهدى عبدالباقي الزرقاني یعنی ما په مسئله دومره لوی تحقیق کړی د کومې ناسې اوس را په یاد شوله علمي تحقیق کمزوری وي هغه چې شیخ وي حیرانه سي سړی چې شیخ د پډګۍ په اړه دومره معلومات نه لري چې وایي دا یې چا د پډګۍ د غاړې نه تاو کړي وي دا د مرتد علامه ده سبحان الله او ابن الهمام وایي من اصول الاحناف هغه وی چا چې دا کړی و او چا ورته ویلي چې دا څه بد ښکارېږي وي دی کافر سو استهزا په سنتو باندې موږ نه پوهېږو د چا به منو خیر د علماو د چا ومنو د ابن الهمام ومنو که له دغسې د کتاب البطن نه چې خبر کړی ده کلا وهاشا مونږ چې علمي مبارزه کوو مناظره کوو نو هغه په یو شي باندې کوو چې علمي استدلال وي په علم باندې استدلال وي او د احنافو معتمدو کتابونو نه وي ما یو ورځ بحر رائق کتل خیر د وایه مینه مسئله نه کوم زه معلقه پرېږدم که محمد صلی الله علیه وسلم که محمد نه وی پیدا کړې به خدای نه و دا دنیا دغه یو مسئله ده زه حنفي عالم یم د هغه چا خوله دې ماته سي چې ماته او یا عبدالجبار شیخ صاحب ته یا مفتي صاحب ته وهابیان وایي سبحان الله ټول افغانستان کې خلکو ته معلوم یو خاندانونه مو خلکو ته معلوم دي مشران مو خلکو ته معلوم دي استادان مو خلکو ته معلوم دي لله الحمد د پیچپیریانو د وهابیانو سره ځکه د ما ټول استادان خپله کورنۍ کې دي هغه اکثره د لوګرو د افغانستان شاګردان تېر سوي دي خو یوه علمي خبره کوم خیر ده له دې مسئلې نه د وهابیان استدلال کوي خو زه دغه حق پسې ګرځم چې حق څنګه ده اوس که محمد نه وی پیدا کړې به خدای نه و دا دنیا یعنی دا مطلب چې الله دا دنیا پیدا کړې د رسول الله په روی پیدا کړي نه وایم عوامو ورونو چې ناروا ده خو زه تا نه یې ورې پوښتنه کوم دغه مسئله یې ورې کتاب کې وګوره چې کتاب د لحاظه څنګه ده بیچارهګیا یو پښتو دي چېرته را پیدا کړي ځان ته مفتي صاحب وایي او لویه تقاضا دي ته یې ورې بحر رائق وګوره دغه مسله بحر رائق کې شته ادرس یې مکمل نه وایم پیدا یې که ته دومره نري دام دغه غیرتیو علماو چې ته د وهابیت تاپې ته لګوې دام د هغې دعا کوه چې درته پیدا کوي دا په بحر رائق کې شته چې څه یې ویلي دي ته یې وګوره دغه مسئله لوی محقق علامه محمد امین الشهیر ابن العابدین الشامی د ذکر کړی ده په حاشیه د منحة الخالق کې څه یې ویلي دي ته یې وګوره دومره نرسه پیدا یې که شاني وهابي نه ده مسلمانه وروره منم علامه ابي سعود العماوي الحنفي فتح المعين على ملامسكين على الكنز پوهېږم چې ده بیا څه ویلي دي یا په بحر رائق رد او یا د چا رایه مختاره کړې هغه ما مخکې ویلې زه په مسله اوس حکم نه کوم زه منم چې د دنیا لوی عالم عبدالباقي الزرقاني لولاک خیر د مونږ محدثین یو مونږ ته چې الله پاک کله د یو محدث لقب راکړو دا بیګانې سیوطي صاحب یو کتاب کتل الفتاش على القماش سیوطي یو کتاب جوړ کړی دا مخطوط ته تقریبا 8 پاڼې ده دغه کتاب کې سیوطي داسې لیکلي ای عوامو ورونو خیر ده دا واورئ تاسې نه هم لږ خوا باندله لږ په مابین د علماو کې فرق کوئ مولا راجب سوي هغه مولا داسې ویلې خیر ده د علماو مرتبې هم لږ وپېژنې علماو
کله چې موږ فقه وایو د علماو د طبقاتو پېژندګلوي کوو که نه کوو اصحاب الترجیح نه ده اصحاب الفتوا نه ده اصحاب مذهب ده مذهب مطلق والا ده مجتهد فی المذهب ده چاته چې طبقات نه معلومي علماء طبقات وپېژني عوامو سیوطي دغه کتاب کې داسې ویلي وی چاته چې موضوعي احادیث او د صحیح احادیثو په مابین کې معلومات نه کېده هغه عالم دی وی د پاچا او د حکومت له طرف نه ووهل سي یو وارې جوړ وایي چې بیا څه تقریر ونه کړي او که بیا یې تقریر وکړو پاچا دې ودبوي ودې وهي زه نه پوهېږم یو ورځ خیر ده بې ادبه نه یم قسم په الله بې ادبه نه یم دا مې لهجه ده تیزه لهجه لرم یو مولي صاحب یو ورځ ویلي اوس وفات ته الله دې وبکي غیبت نه کوم خیر د دې په خاطر خبر نقل کوم وی ما یو کتاب جوړ کړی ده هم ډېر ښه کتاب مې جوړ کړی اول کې مې دا حدیث راوړی لولاک زه نه پوهېږم چې علماو چې د شیخ الحدیث لقب مونږ ته راکړل سي ما او تا د صحیح حدیث او د موضوعي حدیث په مابین کې فرق نه سو کولی دغه څه کالې جلسو کې مې د ډېرو شیوخو نه واورېدل یو حدیث ته ودرېږه داسې ښه راځي پکې دا بزرگان ډیر وایي شیخانو نه مې واورېدل تکرار مې واورېدل علي قاري موضوعي بللی علامه محمد طاهر فتینی الگجراتی الحنفي تذکرة الموضوعات یعنې ټول علماو هغه موضوعي بللی علماو په منبرونو په جلسو کې هغه حدیث ویلی هسې که یو حدیث ته ودرېږه چې ما د یاده ووته که وروسته الله را په یاد کې به درته وایم لږ تحقیق د ضرورت د یک سړی تحقیق وکړي دغه مسئله چې اوس وکړي چې که محمد نه وی پیدا یعنې دا ټوله دنیا الله د رسول الله په خاطر پیدا کړي کوم کتاب کې ده دغه مسئله دغه مسئله د احنافو لوی د عقیدې کتاب شرح عقیدة الطحاویة لأبي العز الدمشقي الحنفي دغه مسئله د نارواتو فتوا کړې بحرائق د کراهیت فتوا کړې شامل کراهیت فتوا کړې ابي سعود عماوي بیا د عبدالباقي الزرقاني رایه مختاره کړې خیر ده چې سړی لږ پرې تحقیق وکړي کومه رایه مختاره ده دغه کتاب کې شته که نشته ده چې تا دا خبره چې کوي وي دا وابي راو چاته یو علمي تحقیق نشي کوي وی وابي ده موږ نه پوهېږو چې تاسې وابیان چاته وایي صرف د رسول علیه السلام د سنتو عملي کول د رسول علیه السلام د سنتو د مجلس کې هغه عالم ناست ما ته یو ورځ چا ویلي پاکستان کې یو ملا سره ناست خیر د خوابدي کېږي به نه مجلس کې ناست ویلي د حماسي څنګه سړی دی یاره هسې د وابي غوندې ښکارېږي خدای دې تا کور وران کړي که یې نه منې د ما کتابخانې ته راسه ته د ما شامي وګوره د ما د مطالعې علامه دا د سور خط کش کاږم که چېرته په افغانستان کې تر ما نه ډېره شامي چا کتلې وله زه خپله شامي تا ته در کوم که د ما نه چا بحرالرایق ډېر کتلی و صحیح ده منم یې نور به یې کتلي وي نو حیا راځي چې تا څنګه په خوله باندې دغه خبر راځي او هغه علما چې د بدعتونو په مقابل کې بعضې خبرې کوي او تاسو ته وابیان ښکارېږي موږ تر دې ټاپې اوس نه ډارېږو زر وارې ووایي موږ د بدعتونو خلاف یو د بدعتونو مقابله به کوو کم شی ما ته یو ورځ چا د خوست نه تلیفون وکړو د تا کتاب کې دغه مسله لیکلې الوداع المرحبات څه دا تراو کې اول کې الوداع وي دا تا لیکلي چې دا نسته میل نسته خیر ده زه قسم د خپل کتاب کې بیرته داسې لیکم چې ستا خو دغه خبر ما ته حنفي کتاب کې چې عربي وي ما ته پکې ولیکه چې احنافو کتاب کې لیکلي چې دا یا مستحب ده یا سنت ده هم دلیل په مثبت ده د اصول فقه علما وایي دلیل په مثبت ده کوم کتاب کې دا مسئله ده ای عوام ورونو الوداع مرحبا رواج وکه نه و رواج اوس ما او ته به په کتاب باندې دلیل وایو په کتاب د حنفیت کې چې مسئله وه اوس چې دا خبر من کوئ وابي ده زه نه پوهېږم چې دا د احنافو په کوم کتاب کې ده خیر ده په ضعیف کتاب د احنافو کې دې وي خو ته خیرا او چې بیا نه منم خوله دې زده کړې د وابي حیرانه سم زه چې اوس تاسې وابي چاته وایي مونږ د دغسې شیانو مخنیوی ونه کړو دغسې نارواو مونږ مخنیوی ونه کړو قبور وهمية امام سيوطي كتاب جوړ کړی الامر في الاتباع والنهي عن الابتداع څومره لوی صوفي عالم ده د قبور وهمية او د پاره یو تحقیق کوي خیر د افغانانو ورونو یو لوی علمي مسأله ده په مزار کې د علي صاحب ته منسوب قبر ده دا یو وهمي قبر ده ټول افغانان ورتلی که نه په دغه عقیده باندې وایي که نه چې د علي صاحب قبر ده
یو معتمد کتاب راوخی چې د قیل په لفظ باندې ذکر کړي خو د اسلام تاریخ به درته ویم بدایه و نهایه تاریخ اسلام د ذهبیو د لویو علما و مؤرخینو د اسلام چې هلته د قیل په لفظ لیکلي چې دی په بلخ کې مدفون ده اسلام کې چې سړی مړ سي شرعا دا حکم ده چې زر دفن کړه ته څنګه دا مني چې د نجف نه تر مزاره د علي صاحب قبر چې دی یو میاشتم پیاده ډېر مزل ده چا راو څنګه راو په کوم کتاب کې ده بیا هلته ورځي زیارتونه او ها او هو دې شروع کړي وي مسلمانانو موږ اوس ما نه خلک پوښتنه کوي چې مولوي صاحب محترمه د فاتحه کې موږ قرآن وایو مړي ته ثواب رسیږي که نه رسیږي بالکل دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د مړي د قرآن د تلاوت ثواب مړي ته رسیږي خو چې د مړي لپاره ویل سي ته د څه لپاره وایي زه فاتحه کې ناست یم ده خو بېچارګي د قرآن یو صورت هم نه ده زده چې راننوتي ما ته رسي کوي ووایه چې یعنې زه خو راغلم دغه د مړي لپاره نه ده دا خو د دې لپاره ده زه راغلم بېرته چې وځي ملا صاحب یک دیګه هم بخوان یو ووایه ملا صاحب زه ځم ما باندې ناوخته ده دا دویم قرآن د چا لپاره شو د مړي لپاره شو که د تګ و د راتګ لپاره شو اوس موږ څه ووایو چې قرآن تلاوت مړي ته رسیږي دغه طریقه اسلام کې شته علماو په حنفي کتابونو کې شته په کوم کتاب کې دغه مسله شته ده قسم ده نشته ده نو موږ مجبور یو چې علما وایي چې دغه په اسلام کې د ناروا طرف ته روانه ده خیرات و صدقه مړي پسې شته خو ته یې ځان سره فکر وکړه د موږ د ساتو یو سړی مړ شوی و چې مړ شو ما پسې موټر راولي کارتینو ته یې بوتلم صدقه یې وه قسم په الله باندې جنرال و قمندان نه بغیر بل څوک نه و ناست په خدای قسم ده بل څوک نه و ناست زه چې ورننوتم دوی له ما نه ډارېدل چې دا ملا اوس ونه چوي وسکټې نه یې اغوستلې موږ به تباه سو ما دې سړي ته ویلې چې په ساکو کې څومره کونډې دي په دغو خلکو صدقه کېږي په دغو خیرات کېږي خیر د مسلمانان صدقه اسلام کې شته څوک هم نه وایي صدقه نشته صدقه وکړه ښځې باندې مصرف کړه ولې دغه مدرسه نه ده که د تا ډېر په زړه کې شک وي د مدرسې استاد ته داسې ووایه چې مولوي صاحب محترمه 3 ورځې مړي پسې زه خپل مړي پسې صدقه کوم ته طالبانو ته وایي مدرسه کې نوره وظیفه هم ما راټولوئ او دیګ مه کوئ نن به بس موږ به هم خوشحاله یو نن هم مدرسې ته یې راولېږه ډوډۍ ته یې په خټه کې شکمن یي چې دا به خرچې شي سبا ته هم راولېږه بل سبا ته هم هغه طالب چې د حدیثو دوره کوي هغه طالب دې وطن کې څومره کونډې شته دې وطن کې څومره یتیمان شته ته چې اول ګوره لیست کې څوک لیکلی شیخ صاحب په ما صدقه نه کېږي په خدای قسم ده په ما صدقه نه کېږي په ما صدقه نه کېږي په ما زکات نه کېږي ته چې ما زکات برابري هره ورځ ما ته دغه ټول علما چې دلته ناست دي بابا صاحب ناسته ترونه مې ناست دي علما ناست دي د علماو خېټې ماشاءالله الله ډېرې برابري کړي دي اول چې راغواړئ تاسې موږ راغواړئ بیا ملک صاحب راوغواړه بیا هغه راوغواړه ولسوال صاحب قمندان صاحب یتیم دي ګرځي دا بیا څه صدقه ده دا صدقه ده دې ته صدقه وایي صدقه مړي ته ورکړه چې هغه ثواب مړي ته ورسېږي غریب ته یې ورکړه چې دا ورته وي دا مواګي ده اوس زه تا ته وایم چې په ما زکات نه کېږي زه ملا یم نر غوندې درته وایم په ما زکات نه کېږي اکثر ځکه 10,000 یا 4,000 15,000 نصاب ده په د یو عالم هم نه کېږي په دې مشرانو علماو هسې چې چا سترګې پټې کړي بیا ادبي نه کوم هغه یې دې خپل کار ده نه وایمه پیسې ډېرې ګرانې وي اما صدقه په موږ باندې نه کېږي څه کلي مدرسې ته د بخاري درس ته ناست یو سړی راغی ټولو طالبانو ته یې روپۍ ورکړې چې طالبان یې خلاص کړل 1,000 روپۍ ورکولې ما ته یې روپۍ ونیولې وي دا واخله زما باندې زکات نه صحیح کېږي بیرته یې جب کې واچولې طالبان ډېر خوشحاله ول چې ډېر غیرتي استاذ هم ده قسم په الله باندې دلته به داسې طالبان وي چې ما سره ول هلته سبا هماغه وخت هماغه ورځ هماغه وخت یو سړی راغی نو چې د حدیثو درس ته م ناست و چې زه راوتلم نو ما ته یې د هغې مضاعفې پیسې راکړلې وي دا جب کې واچوه داسې خوند یې وکړ ځکه هم دا جب ته زړه جوړي او چې روپۍ پې کېږدي د زړه مرض هم ختم شي الله دومره غیرتي ذات ته بیا نو ګورئ مسلمانانو د الله په خاطر باندې صدقه وکئ خو په جای باندې وکئ ولې په جای نه کوئ بیا وایي نوي وهابیان را پیدا شوي دي خوله دې حیا هم نه درځي شرم هم نه درځي هغه علما چې د هغوی مشران هم در معلوم دي او مالنګک راسي هغه بیا موږ ته وایي هغه د پلانکی ملا موادي سوی دی او دی په خپله ټول عمر یې په معلمي کې تېر سوی وي دی هم د علماو سره بیا ډګرې وهي بیخي سړی حیرانه سي وخت مو ډېر نه نیسم یوه بله مسئله هم کوم ما یو ورځ ځان سره فکر وکړ
افغانستان کې مشهوره ده د بادو زیارت او د عثمان خیلو زیارت د چی د ګوزان زیارت د موږ موسیقي کې د شنې ټوخلې زیارت. خیر زه نه وایم چې ناروا د عوامو ورونو، تاسې د خپلو علماو نه یې ورې پوښتنه وکئ. کتاب کې به یې ګورئ، کتاب کې چې استشفاء بالقبور اسلام کې څنګه ده. ما ته یې ورځ سوال را وګرځېد ځکه زه تحقیق کوم چې استشفاء او مریض یو توسل دا بېله مسله. استشفاء زیارت ته وایي واوړې اډر شنې ټوخلې ډېر ښه زیارت د مریض ښه کېږي او مریض دا د موږ مریض زیارت دا د موږ مریض ښه کېږي. لوی صوفي هغه صوفي چې په خبرو هم څوک په اسانه نه پوهېږي. امام شهاب الدین الآلوسی البغدادي په تفسیره المعانی کې خیر ده زه په دې بد نه ښکارېږم، دا د اعتماد دپاره مهم تحدث بالنعمت د ده کوم تفسیر چې د تفسیره المعانی عاجز له الف نه نیولې تر یا مکمل کتلی، خصوصا په احکامو باندې مې مکمل کتلی چې څه وایي دی په احکامو کې. هلته دغه مسئله لیکي چې استشفاء بالقبور حرامه ده. قسم ده وایي استشفاء بالقبور حرامه ده. نو چې زه اوس تا ته د شهاب الدین آلوسي فتوا نقل کوم ته ما ته بیا وابي وایي، ته بیا ما ته وایي چې دا ناروا ده. خیر ده زه به ناروا نه یم، ما نه چې خلک پوښتنه کوي زیارت ته بول څنګه دي، میل چلال نه سیکه ده. او لوی صوفي چې په خبرو به یې څوک نه پوهېږي، علامه ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث دهلوي تفهیمات الهیه. انشاءالله دغه خوندانو او دغسې خلک چې دغه موږ ته وابیان وایي چې ورته ویې تړیم نه پرې پوهېږي. ما سره ستا دوه جلدونو کې ده، بیا م وایم بېادبي نه کوم، خو صرف هغه خلک چې موږ ته وایي تاسې نه پرې پوهېږئ. تفهیمات الهیه کې لیکي په استشفاء بالقبور اسلام کې ناروا ده. زه نه پوهېږم چې اوس افغانستان زه اوس څه ووایم، زه اوس څه ووایم خلکو. که خلکو ته وایم چې ناروا ده وی وابي، که نه ورته وایم خلک په ګمراهي په شرک کې اخته دي، څه ورته وایم؟ غله یمي څه هم نه ورته وایم. الله پاکه ته رحم وکړې. دلته داسې ملایان چې هغه دغه مسأله ته ورته وایي چې تا دې په الله قسم په کوم کتاب کې دې لیدلې ده چې ورته وایي وی وابي سو زه اوس څه شی وکړم؟ قسم د دماغ کله دومره خوا بده سي چې زه اوس که چپ پاتې کېږم الله خفه کېږي، که یې وایم یو شر را پیدا کېږي. بیا وی دا وابیان دي. روح الماني خو وابي نه ده، لوی صوفي ده. ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث دهلوي خو صوفي لوی ولی الله او لوی عالم شوی ده. سړی حیرانه سي. خیر د مسلمانانو ورونو لږ ضرورت رسول الله وی ګوره ان الله يبعث على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. اے علماء خیر د الله په خاطر باندې علماء او عوام ورونو، اے علماء د دې حدیث معنا څنګه ده؟ ان الله يبعث الله را پیدا کوي على رأس كل 100 سنة د هر سلو کلونو په سر یو عالم پیدا کوي. یجدد تجدید د دین کوي، بدعتونه را پیدا شوي دین تجدید کوي. د دې حدیث معنا څه شي؟ که موږ تجدید د دین وکړو، بدعتونه او رواجونه شوي د هغې بدعتونو دفاع وکړو، رد کړو او د هغې په ځای بېرته سنت راولو، نو دا د رسول الله د دې حدیث مصداق نه ده. امام سیوطي چې کوم کتاب پې جوړ کړی چې په هغه کتاب ما سره شته د امام سیوطي یو رساله ده چې په دغه حدیث جوړ کړی په فلان زمانه کې څوک په فلان زمانه کې څوک مجدد. او ګوره تاسې مه وایئ چې دین کې نوي را پیدا کوي، دین کې موږ نوي نه را پیدا کوو. رسول الله وایي ان الله یبعث على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. تجدید رسول الله وایي یو عالم به را پیدا کېږي، تجدید د دین به کوي، مړه سنت به را ژوندي کوي، هغه بدعتونه چې هغه رواج شوي هغه به ختموي. نه د دې حدیث معنا بیا څه کوي؟ خو تا بېچارهګۍ تر اوسه مرقات الصعود نه ده کتلی، تا د سیوطي تر اوسه کتاب نه ده کتلی چې په دې حدیث یې جوړ کړی وي دین کې نوې خبرې. رسول الله وایي چې علما به را پیدا کېږي، مجدد یو کس نه وي، ډېر کسان هم وي. د سیوطي فتوا په همدغه ده، ډېر علما یي. اشرف علي الطحانوي را جګ سو، انورشاه کشمیري را جګ سو. داسې به وایو چې لوی مجددین د بدعت هغې دیوبندیان را جګ شول. د دیوبند علماو په دې فتوا وکړل چې دا ناروا دا ناروا، بریلویانو یې مخنیوی. نن هر عالم افتخارا وی زه دیوبندي یم. لله الحمد. عاجزم کله چې یو تحقیق کوي بیا وایي
الدیوبندی الحنفي موږ دیوبندیان یو هغه مجددین د امت ول تاسې به نه وایئ چې دین کې نوې مسایل را پیدا کړل نوې نه دي مړه سنت یې بېرته راژوندي کړل هغه تجدید د دین ده یوه خبره بله کوم چې د نور علماو وخت بیا ونه نیسم لنډو الفاظو کې کوم دا اوس د موږ په زمانه کې د ملایانو په جامه کې داسې خلک سته تعویضونه کوي چې ورسي وی پیریان مې تابع دي په پیري به تعویض درته راوغواړم او داسې به وکړم هغسې به وکړم خیر ده بیخي نه وایم د ما خبر مه منه خو ته یې ورې په دې تحقیق وکړه چې پیری راغوښتل او پیري ته ویلل چې ما سره کومک وکړه تعویض مې راوړه او داسې وکړه او هغسې وکړه دا اسلام کې څنګه خیر ده ته خو یې ورې د عقیدې په کتابونو کې دغه مسئله وکړه روح الماني وی د تسخیر د پیریانو اسلام کې څنګه ده نه وایم چې تسخیر د پیریانو ناروا ده د پیریانو تسخیر د سلیمان علیه السلام ته په قرآن ثابت ده رسول الله ته حدیث د ترمذي حدیث ده چې رسول علیه السلام پیری نیولې وي ما به تر پایې تړلې سبا به د مدینی الکانو پہ مستی کولا او بیا د سلیمان علیہ السلام دعا را په یاد کړه ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي پرېمې کړ رسول الله کوم الله پیری او و زمانہ کې د پیریانو تسخیر دوه صورت لري یا به مسلمان پیری وي یا به کافر وي که مسلمان پیری څوک مسخر کوي تابع کوي روح المانی لیکلي وي حر متعبد کیږي حر متعبد کول حدیث راځي په مسلم کې ګناه کبیره ده یو حر وي ته غلام تر جوړوي خو چې تا تسخیر که تا ټولې خبرې به مني غلام سو دا یو ګناه او بله مسئله دا ده که کافر پیری تابع کوي بنا بر اکثر چې ځان ورته کافر نه که پیری دې نه تابع کېږي اسانه مثال یې وایم الصارم البطار في التصدية للسحرة والأشراف والطريقة هلته ذکر کړي شیطان او کافر پیری چې ته تابع کوي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله قرآن به راواخلي دې په کول ته به چپلۍ تر جوړې کړي داسې به روانې کناراب ته به لاړ شي چلته دې خپل قضای حاجت تی خو د کفر نه وتلی اوس شیطان دې تا خبر بیا مني نو کافر چې تابع کوي بنا بر اکثر چې ځان ورته کافر نه کېږي نو بیا علی قاری سے شرح عقیدة طحاویہ تفسیر کبیر روح المانی د مونږ چې څومره حنفي علما دي روح د شامي وی چې چا داسې ویلې چې زه استمداد و کومک د پیري نه غواړم هغه یاد څه راځي یو زه قاري نه یم دا یادونه مې چندان ډېر نه یادېږي هغه چې پیریانو به په دغه باندې کومک غوښته د پیریانو باندې به چې مخکې زمانه کې کومک غوښتل کېده او بیا د رافع ابن عمیر حدیث المحدثین علما تفسیرونو کې ذکر کوي بیا به پیریان وزدادوا رهقا د روایات کې راځي نو دغه آیات کې دلته علما لیکي چې ګوره دا اسلام کې ناروا ولا چې تا به استعانت په پیري نه غوښته هلته د قرآن صریح آیات ته چې کله به تا یو دشتې ته لاړلې کومک به دې غوښته چې ای د پلانکۍ دشتې پیریه ما ته کومک را ورسوه نو علما وایي دا اوس چې تعویضګر دي خو دا م وایي ما ته کومک را ورسوه دغه نو بیا په کوم اسلام کې راغلل حتی مسئله د شرک ده که یو نه ورته وایي وي تعویض سره یې ورانه د وادي شولې که ورته وایي الله پاک دې رحم وکړي خو الله زه په دې یوه مسئله ډېر خوشحاله یم نن هم یو څه مولي صاحبان راغلي امام صاحب ما ته ویلي وي افتا وکړو که درس ورته مېله افتا وکړئ دا ښه ده ځکه مونږ کې علمي کمزورتیا ډېره ده لږ به علما مفتیان راډېر سي چې الله یې راډېر کړي مونږ دغه بیړۍ به هم په مخه روانې انشاءالله علما راځئ په دې باندې لږ کار وکړو خیر ده لږ چې کتاب ته تحقیق وسي هغه پخوانۍ مسئلې چې تقلیدونه ول وچ عمیق تقلیدونه ول پخواني صاحب کړي او پلانکي صاحب کړي له هغې نه موږ راتېر شو کتاب ته چې کتاب څه وایي د احنافو د مذهب کتاب څه وایي دغه اوس بحرمت فلانین مسئله اللهم انا نسألك بحرمت فلانین په ټوله حنفي فقه کې دې ته مکروه ویل سوي دي بغیر د علی قاري صاحب نه فتح باب العناية على الشرح النقاية علي قاري وبل كتاب كن دي تمكرون دي ویلي ابن ماجه حدیث نے استدلال کړای اصلي احناف د بدعتونو اختیانا ډېر مخالف دي زه نه وایم چې د مانه غلط تعبیرونه کوي اکثر حنفي علما بحرمت فلانین مسأله مکروه بلي خپل شامل قول د کراهیت
قسم د قول د کراهیت ده د شامی رایه د کراهیت قول ده علي قاری سے وی نه مکرو نه ده زه نه وایم چې څنګه ده اگر چې امام مخکلي تحقیقات په جواز دي ما د علي قاری رایه تایید کړې ده اما که یو چا د شامی رایه مختاروله ته مه وایه چې دا هغه د وادي راووته وادي نه د شامی ده او زمونږ د احنافو قاضي خان وګوره او همداسې هغه زمونږ احنافو پخواني علما وګوره الله پاک په موږ باندې رحم وکړي موږ د بدعتونو نه وساتي الله پاک کوم ناروا وي چې موږ کې وي او مسلمانانو ورونو لږ د علماو په مابین کې فرق کوي چې د دغه عالم کومه مرتبه ده او د دغه عالم یو د کلي ملاوي یو افغانانو منلی ملاوي یو د کلي ملایي او یو داسې ملایي چې شاګردان یې داسې د بریتونو نه یې ویني څا چې داسې شاګردان وي عبدالجبار شیخ صاحب شاګردان چې ماشاءالله روان وي څومره خوند کوي سړی پې پوهېږي چې دا د ده شاګردان دي نو هغه شاګردان دومره افتخار کوي او ته داسې یو څوک راسي چې علمي تحقیق د ډېر ادنا غوندې وي نو ته بیا وایي دی په څه نه پوهېږي اصلي ځای مناظرې ته راودانګه که دومره نه وي راځه ما سره کتاب ته مناظره راو دا ښه کار نه